ګرانو ملګرو، د واړه پښتنو قبیلو د تاریخ په شانتې د یوسفزۍ قبیلې نوم او د هغې لومړی تاریخ په بڼه تاریخ پوهان مختلفې نظریې لري. د یوسفي صاحب په وینا یو خیال دغه دی چې د یوسفزیو او د نورو پښتنو پلار نیکه تقریبا 15مې پیړۍ کې په ګندهارا کې میشتو آبادو، خو بیا په دې سیمه کې د بهر تاتاري قبایلو برید وکړو او د یوسفزیو پلار نیکه له دې ځایه ووتل او د نن سبا بلوچستان او د افغانستان په منځ کې یوې سیمې کې میشت شول، آباد شول. بیا په 15مې پیړۍ کې یعنی تقریبا 1000 کاله وروسته د ملک احمد خان په مشرۍ کې بیرته دې سیمو ته راستون شول. یو سکاټیش فیلولوژیسټ میکرنډل دغه نظریه وړاندې کوي چې د یوسفزیو یا ایسپزیو نوم د اسپاسیوي یا اساکینوي د لفظونو نه راوتی دی. د میکرنډل د تحقیق په وینا اسپاسیوي یا اساکینوي هغه خلک وو چې 300 نه واخله تر 400 قبل مسیح پیړۍ کې د کونړ، باجوړ او د سوات په وادیو کې اوسېدل. کله چې په کال 322 قبل مسیح کې سکندر اعظم په هند برید کولو، نو په دې سیمه کې هم اسپاسیوي یا اساکینوي ورته ډیر قوي مقاومت مخې ته کړی و. د سکندر اعظم د زمانې اکثر یونانی تاریخ پوهانو د دغو قومونو ذکر کړی په خپلو کتابونو کې. له دې سره د هند یو نامتو تاریخ پوه مانجمدار په وینا اسپاسیوي یا اساکینوي نومونه په خپله یو لفظ اسواکه نه راوتي دي. اسواکه مطلب په اسب سور سړی. د میکرنډل د تحقیق په وینا دغه سیمه د سکندر اعظم په وخت کې په اثر کې د ښه نسل اسپو په توګه مشهوره وه. له دې سبب له دې لامل دغه تاریخ پوهان دا خبره کوي چې اسپاسیوي نوم د وخت سره بدل شو او ایسپ ترنه جوړ شو. یوسفزۍ خلک په خپل عام لغاتو کې په خپل عام بولچال کې یوسفزۍ ته ایسپزۍ وایي. همدغه تلفظ د دغو تاریخ پوهانو خیالونو ته تقویه ورکوي. ملګرو، دغه خو د عصري دور د تاریخ پوهانو نظریې وې، او د افغانانو خپل جینیالوجیست یعنی شجرنویسو او نور غیر افغاني شجرنویسو په وینا یوسفزۍ د ملک یوسف اولاد دي. ملک یوسف په خپله د قیس عبدالرشید مسو کې راځي. د مغل امپراتور جهانگیر یو درباري نعمت الله الهراوي په افغانانو یو کتاب محزن افغاني لیکلی و چې په هغې کې نعمت الله الهراوي د پښتنو شجرنویسو تایید کړی دی او هغه هم د قیس عبدالرشید د شجرې قایله دی. د پښتنو دغه نظریې په مطابق پښتانه د بني اسرائیل په اولاد کې د ملک افغانا د نسل نه ډیر شوي دي. د ملک افغانا په نسل کې قیس عبدالرشید وزیږېدو او هغه د مکې فتح کولو په وخت اسلام قبول کړی و. حضرت خالد بن ولید رضی الله خپله لور ساره قیس عبدالرشید له په نکاح کې ورکړې وه. له دې لامل پښتانه ځانونه د حضرت خالد بن ولید رضی الله نوسی هم ګڼي. د ډیر وخت پورې به پښتنو میندو چې کله خپل واړه خوبولي کول او د کول نو ورته ویل به چې الله لالو تنوسی د خالد الله شاء الله. نن هم ډیرې پښتنې میندې د وړو خوبولي کولو لپاره او د کولو لپاره اللهلو وایي. ملګرو، د قیس عبدالرشید 3 زامن وو: سړبند، بیټن او غرغښت. بیا د سړبند 2 ماشومان وشول، یو شرخبون یا شرف الدین او دویم خرشبون یا خیر الدین. د خرشبون یا خیر الدین 3 زامن وو: کانی، توزمن او کند. کند 2 زامن لرل. د یو نوم غوریخیل وو او دویم نوم خاخی یا شیخی وو. د خاخی یا شیخی 3 زامن تاریخ لیکلی دي: کانړي، ګیګیانی او مند. په دې وخت کې په دې اثر کې خاخی یا شیخی د بلوچستان او د کندهار منځ کې چرته یوې سیمې کې اوسېدو. د خاخی یا شیخی زوی مند 2 زامن وشول: یوسف او عمر. عمر حسن ابدال ته لاړو او هلته یو زوی وشو چې به مندړ نومیدو. په حسن ابدال کې عمر مړ شو. کله چې یوسف له دې پیښې خبر شو نو حسن ابدال ته لاړو. مندړ او د هغې مور یې ځان سره راوستل. د مندړ مور یې ځان له په نکاح کړه. مندړ یې خپل زوی جوړ کړو او مندړ یې د خپلو بچو په شانتې لوی کړو. د یوسف اولاد یوسفزۍ په نوم او د مندړ اولاد د مندړ په نوم یاد شول. لومړی د یوسف او د مندړ اولاد په یو ځای اوسېدل او ورته به یوسفزي ویل کېدل. چې کله یوسفزیو د افغانستان نه هجرت کولو نو د یوسفزیو مشري په دې هجرت کې ملک احمد خان مندړ کړی وه. د هجرت نه پس دوی بیا هم په یو ځای کې اوسېدل.
خو وخت او حالات دواړه بیل کړل. زیاتر یوسفزئی سوات، بنیر، تیر، باجوړ، کوهستان، هزاره وغیرہ سیمو کې میشت شول او د مردان میدانی سیمه د مندړو په حیثیت کې راغله. مندړ چې کومې سیمې کې میشت دي هغه اوس هم د یوسفزئی په نوم باندې یادېږي. له دې لامل اوس هم زیات خلک دواړه څانګې یو بولي، یعنی دواړه یوسفزیو کې حسابېږي.